السلام علیکم ملګرو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. د صحت جامې به مې پر تن دوستانو. نن مې درته داسې ویډیو راوړې ده، زه به تاسو ته داسې قرآن کریم وښیم چې د موبایل لپاره ده دوستانو، چې ډېر په زړه پورې جوړ شوی ده، ښایسته جوړ شوی ده دوستانو. ډېر ښه اپلیکیشن دی دوستانو. نو راځئ شروع وکړو. که تر شروع دمخه که چېرې تاسې دا زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی، دغه د سبسکرایب بټن کېکاږئ او ورسره دغه د بل یا د ګنټۍ نښان کېکاږئ دوستانو. نو راځئ شروع وکړو. تر هر څه دمخه به دوستانو تاسې ولاړ شئ خپل پلی سټور ته. پلی سټور به خلاص کړئ. کله چې تاسې خپل پلی سټور خلاص کړ، دلته به تاسې سرچ ورکړئ. قرآن. خالص تاسې قرآن ورکړئ. هغه یو بیا زه درته ښیم. تاسې سرچ ورکړئ، تاسې ته به ډېر راوړي دوستانو، ډېر به درته راوړي. خو دغه یو چې ده دوستانو، تاسې وینئ دغه شین رنګ کې چې ده، دا هولي قرآن په انګلیش ورته لیکلی ده او په پښتو باندې ورته لیکلي دي په عربي القرآن کریم. په دغه باندې کلیک وکوئ، دغه یو به انسټال کړئ. اوس زه تاسې ته ښیم چې دا څونه په زړه پورې جوړ شوی ده او څونه ښایسته جوړ شوی ده دوستانو. داسې کله تاسې ډاونلوډ کړ، د هغه وروسته بیا انسټال کړئ دوستانو، د هغه وروسته بیا اوپن کړئ. تاسې اوس ورته ګورئ دوستانو. زه اوس درته ښیم. اول روشن لیکلی ده. روشن په کوم ځای کې چې تاسې واست دوستانو، په هغه ځای کې څه به تاسې ورته راځئ. تاسې ګوته پر کش کړئ دوستانو، دا د ګوره ورکې اوړي. په دغه اول ځای کې دا سیټینګ ده، په دا سیټینګ باندې کلیک وکړئ دوستانو. په دې ځای کې رڼا ډېرېږي او کمېږي، تاسې ورته وګورئ. اوس یې رڼا ډېره ده، په دې ځای بېرته کمېږي. او دا دوم اپلیکیشن چې دوستانو نایټ موډ، د شپې موډ ته اوړي. د شپې بیا دغه یو ښه کار کوي، ښه لیدل کېږي. تاسې ورته وګورئ دوستانو. د هغه څخه راوروسته دغه درېیم چې ده دوستانو، دا بیا د پیج ریسنټ ده. تاسې ورته وګورئ دوستانو. اوس بیا په دغه رنګ شو. دا بل دوستانو کسټم فونټ کلر ده، دا د شاوخوا او د تورو رنګ بدلوي دوستانو. او دا بل څه دوستانو، تاسې ورته وګورئ، دغه بیا دغه ژړ رنګ ته اړوي. د هغه څخه وروسته دوستانو په دې ځای کې دغه د ساوند یا د غږ د سپیکر څه ده، دلته راوړي. دلته تاسې غږ بندولی شئ او خلاصولی شئ دوستانو. تاسې ورته وګورئ. اوس غږ کوي، که دا بند کړئ بیا غږ نه کوي دوستانو. د هغه څخه وروسته دلته خو بیا نایټ موډ ته اوړي. ډېر په زړه پورې جوړ شوی دی. دلته تاسې سرچ هم کولی شئ، هر سپاره چې تاسې وغواړئ هغه ځای سرچ کولی شئ. نو دغه دوم چې باندې کلیک کړئ، دلته بیا ټولې سپارې هر یوه جلا جلا راوړي. هر یوه چې تاسې خوښوي هغه کولی شئ ووایاست. د هغه څخه وروسته دغه صورتونه راوړي دوستانو. هر صورت چې تاسې خوښوي هغه یو کولی شئ راواړوئ. دلته بیا صفحې راړولی شئ. 150 صفحې ته هر یوه صفحه چې تاسې خوښوي هغه کې ووایي، هغه به ډایرکټ تاسې ته راوړي. نو دوستانو دلته صورت یاسین دی، صورت رحمان دی، او دغه مهم صورتونه چې دي، کوم صورتونه چې دي هغه دلته تاسې کولی شئ تاسې راواړوئ. نو دا ډېر په زړه پورې قرآن کریم دی. تاسې کولی شئ ډاونلوډ یې کړئ خپل موبایل کې او هر وخت تلاوت پکښې وکړئ. نو دوستانو دا ویډیو ثواب به مو هم وي، د ثواب په خاطر یې شیر کړئ او لایک یې کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه، د الله په امان.